ورځ چې تېرې شوې وي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دې درېو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ، هېڅوک به سره خبرې نه کوئ، سلام به پرې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولې نه ورکوئ. جومات ته رالمه د نبي علیه الصلاة والسلام مې سلام ور واچو، نبي علیه السلام جواب رانه کړو، صحابه کرامو راله جواب رانه کړو، وایي داسې کېناستم نبي علیه الصلاة والسلام ته داسې وګورم نو نبي علیه السلام رانه مخ واړی، نبي علیه السلام رانه مخ واړی، وایي چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبي علیه السلام ما ته ګوري، زه به یې سترګو کې ساتم نو چې زه هاخوا ګورم ما ته نبي علیه السلام ګوري، خو چې زه نبي علیه السلام ته مخ واړم نو نبي علیه السلام زما نه مخ واړی. په مانځه باندې ودرېدم، یعنې مانځه کې مې داسې په دې سترګې به دې ګوټ کې نبي علیه الصلاة والسلام ته به کتل، نبي علیه السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوې نبي علیه السلام به رانه مخ واړم مخ واړم. وایي سخت خفه وم، وایي بار ته ووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو، وایي صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو، جواب رانه کړو، ډېر سخت خفه شوم. وایي د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کور ته لاړم، ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو، هغه رالم جواب رانه کړو. ما ورته وایي چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم، زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم. بیا خاموشه دی ما ته څه نه وایي. ما ورته وایي چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم، بیا خاموشه دی. په درېیم ځل مې ورته وایي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم، زه د الله سره مینه نه لرم. هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د الله رسول سره مینه لري او که نه لري. او چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو مې اوښکې روانې چې د خلکو زما په ایمان هم شک دی، اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی. سهار له بازار ته ووتم، په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي، خو زما سره چې کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي، ځکه نبي علیه السلام حکم کړی چې خبرې ورسره مه کوئ. په بازار کې روان یم، وي هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و، د نجران عیسایي وي، هغه اواز وکړو داسې چا نه یې تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی؟ وي ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی د کعب ابن مالک دی. وي ما له خوا نه راغی، په لاس کې راله داسې یو خط راکوي، ما ته چې دا څه دي؟ وی چې دا د شام د بادشاه خط دی تا ته یې رالېږلی دی. ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې؟ چې کور ته لاړم خط مې کوله وکړو، هغه راته خط رالېږلی و، په خط کې دا لیکلي و چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی یم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی، راشه عیسایي شه زموږ دروازې تا ته کولاو دي، راشه عیسایي شه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت وینې، ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي. وایي چې خط مې ولیدو هغه مې څیرې کړو ورته مې ور واچو او په چغو چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما له تمه پیدا شوه. او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو، ما وی چې که په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام به دې جنازې له راشي او قرآن شي، او الله دې نه کړي که چېرته په دې حالت کې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي. هر سړی به وایي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سره خبرې مه کوئ، زه به ژوند څنګه تېروم، زه به ژوند بیا څنګه تېروم. دې کې بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا حکم هم وکړو، په دې درېو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي، دوی د بیبیانو نه جدا شي. کعب ابن مالک پسې سړی راغی، وایي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه، وایي طلاق ورکړه، وایي نه طلاق مه ورکوه، طلاق مه ورکوه، خو نور تعلق ورسره نه ساتي، جدا دې شه. وایي ټیک ده، دا نور دوه صحابه کرام